السلام علیکم ناظرین، زه یم واجد الله. تاسو ته ورځم په فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، نن د پنجاب چې کومه بنیادونه دي هغه خوځېدلي دي او صرف د پنجاب نه بلکې د تحت تلاوت بنیادونه هم خوځېدلي دي او عمران خان صاحب ته د جلسې نه مخکې کامیابي میلاو شوه. یعنې عمران خان صاحب چې کومه توقع کوله د هغه د توقع نه مخکې هغوی ته کامیابي میلاو شوه. عالی امین ګنډاپور صاحب اټک راس کړی دی او پنجاب ته داخل شوی دی او صرف عالی امین ګنډاپور صاحب نه دی بلکې د هغه سره په ډېر لوی تعداد کې قافلې د هغه سره هم پنجاب ته داخل شوي دي او په اټک باندې چې هغه ته کومه کنټینري ودرول دي هغه کنټینري دې وغورځولې او لارې کلاو کړې، لارې ځان ته کلیر کړې او په پنجاب کې دې داخل شو. دا وخت په پنجاب کې داخل شوي دي او ټول رکاوټونه یې ختم کړل دي او کومه چې د پاکستان تحریک انصاف سره مینه کوونکي دي، د عمران خان سره مینه کوونکي دي او عمران خان صاحب غواړي او د پاکستان عوام دي هغې دا ټوټل رکاوټونه او دا لارې کلیر کړې او د پنجاب طرف ته د لاهور طرف ته روان دي. لاهور د جلسې نه مخکې چې کومه یره او خوف او هراس دوی خور کړی چې ګرفتاریان یې کړي د 3 MP په تحت کې خلک کوم دي ګرفتار کړي د دې سره سره چې کومه ده د خلکو چادر او چاردیوالي په عمل کړو او د دې نه علاوه دوی نور هم داسې ډېر کارونه کړي خو د هغه هر څه چې کومه دي دا بېسوده لاړه او د دوی هېڅ قسمه په کار باندې رانله او دوی ته هېڅ قسمه څه فایده ونه رسوله او د پاکستان تحریک انصاف خلک د هغې باوجود هم د لاهور طرف ته راغله او روان دي او د عمران خان صاحب سره هغه مینه کوي او چې عمران خان صاحب زموږ ضد دی او دا خپل ضد زموږ په هر حالات کې چې کومه دی موږ پوره کوو. موږ په کله په یو جمهوري حکومت کې دا هم نه دي لیدله چې دا هغه حکومت کې داسې هر څه کېږي. یعنې د هر جمهوري حکومت طاقت چې کومه دی هغه د هغوی عوام وي. د هر جمهوري حکومت عوام چې کومه دی هغه د هغوی اسټبلیشمنټ وي، د هغې پاور وي، د هغې طاقت وي، د هغه ملک هر څه وي خو د بدو د قسمت نه په پاکستان کې دا هر څه نشته. که دا وخت موږ وګورو نو جلسهګاه چې کومه ده دا ډېر خلک راغلي دي او هغه علاقه چې کومه ده هغه ډکه شوې ده. د خیبر پښتونخوا قافلې لا جلسهګاه ته نه دي رسېدل خو د هغې نه مخکې جلسهګاه چې کومه ده دا ډکه شوې ده او د لاهوریانو که موږ خبر وکړو نو هغه لږ ناوخته پاڅېږي. نن د هفتې ورځ ده هغه هم د جلسهګاه طرف ته لا نه تلل چې کله هغه راپاڅي او جلسهګاه ته روان شي د هغې نه بعد به بیا تاسو ته پته ولګي چې په جلسهګاه کې څومره خلک به وي او څرنګې حالات به وي. یعنې دا جلسه چې کومه ده دا به د لاهور ریکارډ چې کومه ده دا به مات کړي. یو داسې سیاسي جماعت دا جلسه کوي چې نه د هغې سره د هغې لیډر شته، د هغې لیډر باندې ډېر ښه کیسونه جوړ کړه شوي دي او د هغه کیسونو باوجود د هغې لیډر چې کومه دی په جیل کې دی او صرف لیډر په جیل کې نه دی بلکې هغه د خپلې بیبي د خپلې ښځې سره هم په جیل کې موجود دی او د هغې نه باوجود د دغه پارټۍ کسان چې کومه دي د خپل لیډر نه علاوه هغوی په دومره تعداد کې راوتي دي او یو دومره لویه جلسه کوي. یقینا دا د پاکستان تحریک انصاف دپاره یو غټ خبر دی. د دې پارټۍ په حوالې سره دا هم ویل کېده چې دا پارټۍ به کرش کېږي، دا پارټۍ به ختمولی کېږي. د دې پارټۍ نه د دې سمبل واخیستو، د دې پارټۍ نه د دې نشان واخیستو خو د هغه هر څه باوجود دا پارټۍ چې کومه تر ننه پورې ختمه نه شوه او یقینا دا پارټي به کله هم نه ختمېږي. پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی د الیکشن په ورځو کې پاکستان تحریک انصاف ته د الیکشن په ورځو کې هم د جلسو اجازت جو دا نه و میلاو شوی او که هغوی به چېرته جلسې کولې نو هغه به یې نیول او جیلونو ته به یې اچول یا به یې غایب کول. پاکستان تحریک انصاف چې اولنۍ باقاعده طور باندې کومه جلسه کړله نو هغه د 8 سپتمبر د سنجاني په مقام کې په اسلام آباد کې کړله. یعنې دا د 9 مۍ نه بعد اولنۍ باقاعده طور باندې جلسه وه چې دا پاکستان تحریک انصاف وکړه او هغه جلسه د دوی ډېره کامیابه شوه. خو البته د هغې خلاف یو بل چې کومه مقرور شخص و چې په هغه باندې سزا یافته مقرور و هغه لندن ته تللی و او د لندن نه چې واپس کله هغه راغی نو هغه ته یو کبوتر ورکړه او هغه د خپل لاس نه هغه کبوتر والوځاوه او د هغه دپاره چې کومه دی هر قسم سهولتکارۍ شوې. خو بل طرف ته چې دا کومه پارټۍ دومره محنت کوي د دې سره د هر څه روان دي. د دې په حوالې سره ستاسو مخې ته یو شعر دی دا زه ستاسو مخې ته ږدم. وایي طاقتونه ټول ستاسو دي او خدا زمونږ دی. وایي په هغه کس باندې ته مه راځه ځکه چې آینه زمونږ ده. دا په اردو کې دی خو زه پښتو کې د ترجماني کوم. وایي چې ستاسو غلامي وایي په موږ باندې به بوج نه وو، موږ په ځان باندې نه جوړو. وایي موږ به د خپلو سترګو په بڼو باندې چې کومه دی دا فیصله کوو. وایي د ټول عمر چې کومه دی ته به دا جنګ چې کومه دی دا نه ګټې، یو ورځ به ته هم چې کومه دی مړ شې، یعنې ټوټ جاړو ته به ټوکړې ټوکړې شې او دا زموږ تجربه ده. یعنې ټول عمر ته دا جنګ هم نه شې کولی او یو ورځ به ته دا جنګ چې کومه دی په دې کې به ته ناکام شې. هغه چې ته په دې خپله رهنمایي باندې غرور مه کوه
د دې نه مخکې موږ ډېر داسې کسان لیدلي چې د هغې نقشونه کومه دي زموږ مخې ته موجود دي. یقینا دا کومه جنګ چې اوس روان دی دا د اعصابو جنګ دی او عمران خان صاحب ویلي چې کوم کس په خپل اعصابو باندې کنټرول ساتلی شي یقینا هغه کس به دا جنګ ګټي. او تاسو پته چې په جیل کې کومه کس یعنې عمران خان 804 چې کومه ناست دی قیدي نمبر 804 هغه په اعصابو باندې ډېر تکړه دی او هغه به دا جنګ په هر حالات کې چې دی هغه به ګټي. دا وخت راځو او تاسو ته تاسو صورتحال وایو. په دې وخت کې جلسهګاه چې کومه دا بالکل ډکه شوې ده او ډېر خلک راغلي دي او یو ماحول هلته جوړ شوی دی. او که چېرته لیټ نایټ دا حکم یا لیټ نایټ د پاکستان تحریک انصاف ته اجازت نه وي میلاو شوی د دې نه یوه ورځ مخکې دوی ته اجازت میلاو شوی وی نو دا به د اختر نه مخکې چې کومه یوه شپه وي دقه شانته شپه به وی یعنې چاند رات به د پاکستان تحریک انصاف دپاره او د پاکستان تحریک انصاف خلک به یوه ورځ مخکې لاهور ته رسېدل وی او هلته به دا هر څه وی. د سنجاني په جلسه کې مونږ لیدلي چې پاکستان تحریک انصاف ته یوه ورځ مخکې اجازت میلاو شو د هغې نه بعد هلته کنټینر یې ولګېدې خو د هغه هر څه باوجود یوه ورځ مخکې خلک هلته را رسېدلي وو او هغې هلته چاند رات مناو کړی وو. دا وخت مونږ وګورو ټولې لارې چې کومه دي د پاکستان تحریک انصاف ته بندې شوي دي خو د هغې باوجود هم چې عالم ناپور صاحب کله دا فیصله کړې وه چې هغه به پنجاب ته ځي او مریم نواز صاحب ته یې ویلي چې زه به درځم یقینا دا لارې به هم کلاوې دی دا کنټینرې به هم غورځېدې او دا دومره غټه قافله به هم راتلم. دا عالم ناپور د مخکې دا خبره خپل ذهن کې کېښودل وه او هغې دې ته هغه تیار شوی و. دا کومه قافله چې پنجاب ته داخله شوې وه داسې ښکاره کېده چې یو سیلاب را روان دی او یو سیلاب په پنجاب کې داخلي کې د عالم ناپور صاحب سره دومره زیات خلک چې کومه دي دا پنجاب ته داخل شوي دي. عمران خان صاحب سره دا خلک مو ورسره دی عمران خان صاحب د دې خلکو سره دی او دا د یو بل نه جدا کېدو واله نه دي ځکه چې نن جلسهګاه چې کومه دا یو سمبالیک دی یو سمبل دی د مقتدرا دپاره او د هغې ته دا یو پیغام هم دی چې عمران خان صاحب سره اوس هم خلک موجود دي او عمران خان صاحب دې خلکو نه دی پرېښودی. یو طرف ته انتظامیه چې کومه ده هغې د پاکستان تحریک انصاف ته NOC هم نه ورکړل. د هغې نه علاوه پاکستان تحریک انصاف ته یو غټ شرط ایښودی دی او شرط یې ورته دا ایښودی چې عالم ناپور صاحب به راځي لاهور ته او په دې جلسهګاه کې به چې په 8 سپتمبر 2023 کې چې په اسلام آباد سنجاني په مقام هغه کومه خطاب کړی دی په هغې باندې موافق غواړي د دې د وجې نه موږ تاسو سره دې اجازت درکوو. بل طرف ته مریم نواز صاحب حکومت او عظما بخاري صاحبه ویلي چې په لاهور کې او په پنجاب کې موږ یو ځل بیا 9 مئی کول نه غواړو او ویلي چې دې طرف ته موږ بالکل چاته اجازت نه ورکوو او دانش راتلی والي موږ ناپور صاحب ته ویل زه به درځم او په دې پنجاب کې به زه جلسه کوم او یقینا چې نن د پاکستان تحریک انصاف چې څومره کارکنان دي هغه په دې وخت کې چارج شوي دي خو هغې ته دا ریکویسټ دی چې تاسو چارج کېږئ مه او تاسو په خپل اعصاب باندې کنټرول وساتئ او تاسو انتشار مه جوړوئ که چېرته تاسو انتشار جوړ کړئ د هغې نه به ډېر زیاته نقصان جوړ شي. دا وخت موږ مولانا عبدالرحمن صاحب ته وګورو مولانا عبدالرحمن صاحب هم دا اعلان کړی دی که چېرته په 2 نمبر طریقې سره د آئینې ترمیم پاس کړی شو نو هغه وویلې چې د هغې نه بعد چې کومه دی موږ په روډونو باندې راځو او په روډونو باندې به موږ هم مومنټ کوو او هغې هم د دې اعلان کړی دی د دې نه مخکې وکیلات تنظیمونه چې کومه دي هغوی هم د 19 یعنې د 19 سپتمبر نه هغې هم د دې آغاز کړی دی او هغه هم په میدان کې موجود دي. د دې سره سره به جج صاحبان چې کومه دي ریټایر ججان یا حاضر سروس ججان به هم د دوی ملګري کېږي او د دوی سره به په دې کې حصه اخلي. د دې سره سره د وکیلا صاحبان چې کومه دي هغو یو ناره لګولو هغه ویل چې موږ یا تمہارا شو قاضي گو قاضي گو. د مقتدرا دپاره به دا یو سردرد جوړ شي او جوړ شوی هم دی چې یو طرف ته عمران خان صاحب جلسې دي بل طرف ته مولانا عبدالرحمن صاحب راوځي بل طرف ته وکیلا راوځي د دوی کنټرول کول چې کومه دی دا به ډېر زیاته بیا ګران شي. دا وخت موږ د جلسې نور مزید تازه ترین خبر ستاسو مخ ته کېږو نو هلته د آزاد انډیپنډنټ ذرایع دا وینا ده چې هلته ډېر زیات خلک راغلي دي ځکه چې الکترانیک میډیا منج کړه شوې ده او چې کومه سوشل میډیا ده په پنجاب بر کې یعنې په پوره پنجاب کې انټرنیټ چې کومه دی ځینې ځایونو کې سپور شوی دی او په ځینې ځایونو کې بالکل انټرنیټ چې کومه ده دا بند کړی شوی دی او دا وخت په ځینو علاقو کې بالکل انټرنیټ نشته. میډیا چې کومه ده دا منج کړه شوې ده او په میډیا باندې هغه رنګې خبرونه نه راځي هغه رنګې کوریج نه راځي د کمې چې ضرورت دی. د عالیه منګ نابود صاحب چې کومه قافلې دي هغه هم پنجاب ته داخل شوي دي او پنجاب ته بالکل لاهور ته نږدې شوي دي او ډېر ژر به دوی هلته ورسېږي ځکه چې عمران خان صاحب ته ویلي چې ته د خپل لاهور لښکر سره لاړ شه او لاهور ته ورسه په لاهور کې جلسه وکړه که د دې د وجې نه د دې پراسس د وجې نه که زموږ نه د خیبر پښتونخوا د حکومت ځي لاړ دې چې په هر حالات کې په
لاهور کې جلسه وکړه او یقینا هغې باندې عالم ګنداپور صاحب عمل وکړو او هغې لاړه. د اسلام آباد د جلسې نه مخکې موږ لیدلي چې محسن نقوي صاحب او د هغوی سره چې کومه انتظامیه ده او بیروکریټس دي هغه شاته تللي وو، پس یو قدم شاته شوي او پاکستان تحریک انصاف ته ویل چې تاسو راشئ تاسو جلسه وکړئ. دارنګې بېګا د مریم نواز صاحبه د هغې حکومت او د هغې سره چې کومه بیروکریټس دي هغه هم شاته لاړه او پاکستان تحریک انصاف ته اجازه وکړه چې راشئ تاسو په لاهور کې خپله جلسه کولی شئ. پاکستان تحریک انصاف ځکه چې پاکستان تحریک انصاف وایي چې بس موږ نه مزید د نور انتظار نه کېږي. دا وخت که موږ وګورو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی بلکل په لیډ باندې دی. پاکستان تحریک انصاف د ټولو پارټیانو نه مخکې دی ځکه چې کله نواز شریف صاحب واپس راوستی شوی و او د هغه دپاره کوم کسانو چاته تکیې ورکړ وې، چاته پیسې ورکړ وې، څوک یې په منتونو باندې هلته راوستي وو، نو د ډان نیوز یو ریپورټر په هغه وخت کې دا لیکلي وو، هغې ویلې چې دا کوم کسان چې دلته راوستی شوي دي د دوی دا روحونه چې کومه دي مړه دي، دا کسان صرف مړه نه دي بلکې دوی دا روحونه مړه دي او داسې ښکاره کوي چې دی په زور دلته راوستي دي. خو که نن موږ د دې جلسې حالات وګورو دلته غوړ خلک ژوندي دي او د دوی روحونه ورسره هم تازه دي. څرنګه جوش او جذبه چې دا په دې خلکو کې دا ډېره زیاته حیرانکن ده. کوشش کومه تازه چې صاحب ډېر دي هغه هم د دې جلسې ستاسو مخې ته کړم د بلې ویډیو